پایه ده د پایه باندې وریښتان دي دا وریښتان ایسته کوو یارانو دا چې دي پښې دي د غوایي پښه ده دا به خیر نن پخوو تاسو سره وګورئ چې څنګه پخوو د خیر سره سمه ده دا چې مو اول د غوایي پښه رانیوله باید حساب ته ووایاست چې داسې شی در ما دغه یې کې نه داسې در معده یې کې وګوره دغه کوم چې معده یې کړله بیا نو په دا باندې وریښتان هم یې وینې دا وریښتان دغه وریښتان هم یې په وینه دا وریښتان باید موږ څه وکړو ایلو شي ته وایه چې په اور کې وسوځي داسې وایلو دا کوم سره وایلله بیا ور خیر سره نور شان ښکاره کړم راځئ چې اول دا کار وکړه دی دا مو ښه پرېوللې دا اوس فعلا لږ یې خیږي اوس به نو اور راواخلو پنجه مو پکار ده ازی ښکاره یې کړم ورته وګورئ دا د پایې د وریښتانو سوځېدلو چندر به ښومه چې غواړې ویې ایلې بیا به یې داسې کړې د وریښتان یې څنګه وسوځل دغه دی وریښتان دي دا چې مو وسوځل بیا په چاړه باندې لږ داسې ګروئ یې ورته وګوره ثنا اولادې الله راولي سلامونه ثنا جانه څنګه یې جوړه په خیر ټیټ ریټ خیر خیره دی پیشکوکیه وګوره پښه دا وینې د پایې د وریښتان یې وسوځل وګوره دا وریښتان دي دا چې بیا په خوله کې داسې بیا خوند نه کوي باید ښې پاکې کړې دا پښه دا دی ګوره پروان مادر کجا میرا باغ بالا خط پروان میرا وګوره دا دی وګوره دا وریښتان دا چې مو ښه وسوځله داسې چې نه کېږي په یوه دقیقه کې چې دا بالا کار خلاص شو ښه به یې سوځي که نه بیا چې وریښتان د پښه چې خوري بیا بیخي بد خوند کوي په خوله کې وریښتان ته راسې ولاکې به هغه نو د پښې هغه دغه له مزه یې لا خرابه کړي دا باید ښه دغه کړي وایلي داسې سوځل یې نه ده بېغمه اوسئ چې داسې بیا چې ګوتې ونیسي وایي دا خو نو دې وسوځل دا سوځل یې نه ده قربان سم دا دی وګوره وا په دا کې لږ وریښتان لا پاته دي دا وریښتان ځینې ایسته کړئ وارې داسې چې مو کړله دا به راواخلو دا بیرته لږ کښېږدو اوس به نو دا بله راواخلو دا دی دا به داسې کړو داسې داسې به یې کړو ته وګوره احمد کندهاري چې دا پایه ورکړې چې دا پایه احمد کندهاري ته ورکړې او بالا احمد کندهاري ورته کچ دا پایې ته واه ښه لیمبو
شونډو اوږو شیان پر واچوي. وایي څه په وایي ظالم ګوټی. وګوره ورته وګوره زموږ ستایي خندره څه شوه سندره د سندره به راواخلو د څه نامې سندره به ور واچوو. دا دی دغه دی دا بله به ور واچوو دا بله غزله څه پشکې وایاست. وطن ته نه ځم چې مې یاد دلته دی وای وای. صحیح شو دا چا مې در زده کړي نه چې دا وریښتان څنګه ور ایل کېږي د خیر سره دا مو زده کړي. په دوهم ویډیو کې د خیر زده کوم چې تاسې بیا کوم مواد مو ضرورت وي د خیر سره چې پښې غواړئ پخې کړئ بیا تا در سره وګورئ د خیر سره او دا کار د خیر سره کور کې وکړئ پخې یې کړئ انشاءالله داسې خوندورې پښې به راسي چې سر ته وایمه داسې بیا دی دا بیا د سردار د لاس دغه دی څه نومېږي نقصه ده نقصه یې د سردار ده سرداره تللې سردار سردار دا دی اوس مو الله مل ته خدای په امان